د فراه، نیمروز او هلمند مشرانو ټینګار وکړ چې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو نتیجه دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په ټاکل شوې نیټه اعلان شي. د فراه، نیمروز او هلمند مشرانو په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د ثبات، ترقۍ او دغه هیواد په خپل پښو د درولو په لاره کې د جمهور رئیس کرزي هڅې وستایلې او د راتلونکي جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې په خپله 15 کلنه دوره کې دی د جمهور رئیس کرزي کړنلاره خپله کړي. جمهور رئیس حامد کرزي په هلمند کې وروستۍ جګړه د پردیو د اهدافو او اغراضو د ترسره کېدو لپاره وسیله وبلله او ویل چې په دغه جګړه کې د بهرنیانو لاس دی، بهرني افراد دلته جګړه کوي او په دغه جګړه کې بهرني جګړه ماران هم لیدل شوي دي. ملي اردو راپور راکړی دی، پولیس راپور راکړی دی، والي راپور راکړی دی چې دا غوړ مورد په هلمند کې چې څه پېښ شوي دي په دې کې د خارجانو واضح لاس و. پردیانو جنګ را سره کول، دونه څوڼې په پېښې دي په پښتو په فارسي شک نه دي، کلمه یې لفظ خو زموږ انسانان بربادېږي. نو جنګ پردی دی د پردو اهداف لپاره دی، د پردو د اغراض لپاره دی. لاره د افغانانو اتحاد و اتفاق دی او بیا غږ کوم پر افغاني طالب، پر مشرانو چا ورونه د خدای پرې وګورئ، غږ وکړئ چې تاسې نه یاست، دا د پردو دي، دا د دې وطن د خاورې د مظلوم بیچاره مجاهد ملت پر تاسې حق دی او د دین او د اسلام تبعیت چې دا غږ وکړي، دا زموږ نه دی. د افغانستان جمهور رئیس په هیواد کې د جمهوري ریاست انتخابات د افغانانو ترمنځ د ملي یووالي د ټینګښت نښه وبلله او ویل چې د افغانستان خلکو په ټول هیواد کې په انتخاباتو کې په پراخه توګه ګډون وکړ او په ټولو ولایتونو کې خلکو دواړو کاندیدانو ته رایې ورکړلې چې دا د افغانانو د هوښیارۍ، د ولسواکۍ د غوښتنې او پیاوړتیا او د افغانانو ترمنځ د ملي وحدت د لا ټینګښت علامه ده. حامد کرزي وویل په ګردو دنیا کې په انتخابات کې اختلاف پېښ شي، نوې خبره نه ده. انتخابات رقابت دی د دوو کسانو تر مابینځ، دا طبیعي خبره ده، په دې کې هېڅ تشویش نشته. دواړه د افغانستان باعزته ورونه دي، باعزته مشران دي او د دې خاورې محب وطن دي، دا خاوره په دواړو ګرانه ده، نو په دې کې به تشویش نه کوئ، بېغم ورته کښېنئ. کاندیدان دې خپلې مقابلې سره کوي، کمیسیونونه د انتخاباتو پکې اخته دي، ملل متحد پکې اخته دي. انشاءالله تعالی لاره راوځي او داسې لاره راوځي چې افغانستان ملت په خوشحاله وي، کاندیدان په خوشحاله وي، مملکت قرار وي، مملکت پر مخ روان دی، بالکل په زغرده پر مخ روان دی او انشاءالله تعالی موږ به ورسره ملګري پر هره لاره چې ممکن وي چې هېواد ژر نوی رژیم ولري